اداکار خوشبو څوک وه او دې په کومو ډرامو کې کار کړی دی. دې به ډانسونه هم کول. نن در سره د دې څه ویډیوګانې هم شریکوو چې دا تاسو په صحیح طور باندې وپېژنئ، ځکه چې ډېر کسان چې دي هغوی موږ نه غوښتنه کوي، کمنټونه هم کوي، میسیجونه هم کوي چې دا کومه خوشبو ده. یعنې یوه خوشبو چې ده هغه د ارباز خان ښځه د کوم د پښتو ډرامو اکټر چې دی، هیرو چې دی، هغه ارباز خان د ښځې نوم هم خوشبو دی. اوس دا چې کومه خوشبو ده دا بله یو خوشبو ده، دا د صوابۍ سره تعلق ساتي او د صوابۍ کلي اوسېدونکې ده، خو د دې رهایش چې د تېرو 15 کالو نه دا په پېښور کې اوسېدله او په پېښور کې د ډرامو کې، فلمونو کې هم کار کولو، سټیج شوګانې دغه به هم کولې او چېرته به چې هم پروګرام لکه دوبۍ یا نور ملکونه چې هلته به پروګرام د ډانس شو به نه هم به دا تلله. نو په دغه ورځ باندې داسې چل شوی دی چې دا نوښار ته تللی ویل کېږي چې په نوښار کې هم دلته څه ډانس پارټي وه یا هر څه پروګرام چې و، نو دا چې هلته تللی ده نو 2 کسانو بیا دې سره دغه کار کړی، یعنې دا یې وژلې ده او د وژلو نه پسې بیا د دې دا مړی چې دی دا یې په پټو کې غورځولی و چې څو ورځې خو دا ورکه هم وه، یعنې د دې معلومات نه کېدل. بیا د هغې نه پس دا را پیدا شوله چې کله دا را پیدا شوې نو په ډېره دردونکي ډېر افسوسناک حالت کې وه او داسې حالت کې وه چې بالکل مړی هم خراب شوی و. بیا د هغې نه پس د دې کوم ورور چې دی هغې پولیسو سره دا مقدمه درج کړې ده، دا رپورټ یې درج کړی چې زما خور ویشتل شوې ده یا هغه تیزندې شوې ده، د هغې مړی چې په پټو کې پروت و. نو پولیسو هم د نامعلومه کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده، خو تر اوسه پورې داسې څه معلومات مخې ته نه دي راغلي چې دا چا وژلې ده یا دوی چا سره دښمني وه یا هر څه وجه چې وه. خو دوستانو په دې کې مین یو خبره چې وي هغه دا وي چې د دې خلکو اکثر داسې کشالي چلیږي، داسې خلکو سره ورانې چلیږي، یعنې د دوی یاران وي هر څوک چې وي، نو بیا چې دوی د هغې خبره نه مني نو بیا داسې واقعات او داسې کارونه ورته مخې ته راځي او داسې ورسره پېښېږي. د دې نه وړاندې نورې سندرغاړې او اکټرانې هم وژل شوي دي چې ګلالی وه هغه هم همدغسې په مردان کې غالبا وژل شوې وه او داسې نورې ډېرې اداکارانې هم وژل شوي دي. نو دوستانو یقینا چې دا اداکاري چې کوم ده دا یو ډېره سپکه لاره ده. موږ به دا ووایو الله پاک دې هر انسان ته موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي چې کوم انسانان هم په دې ډانسینګ وغیره کې اختر چې الله پاک یې دې هر سره وباسي.